د پکتیکا ولایت د ارګون او شاوخوا ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د نشه یي موادو پلور او کارونکي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي، خو دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. مدني فعال عبدالقیوم حلیمي وایي مخدره توکي د ارګون ښار په ډېری برخو کې پلورل کیږي او د هرې ورځې په تېرېدو سره تنکي ځوانان پرې روږدېږي. حلیمي زیاته کړه چې د ارګون ولسوالۍ مقام ته په 100 متره فاصله کې د قصابانو په نوم کوڅه کې یې کاروبار کیږي، خو تر اوسه یې مخنیوی نه دی شوی. د ارګون ولسوالۍ په 100 متري کې د قصابانو کوڅه چې ده برای راست مواد مخدر پکې خرڅېږي. د ارګون کباړي ګالۍ چې ده برای راست مواد مخدر پکې خرڅېږي. د مرغۍ دکانونه چې دي دا ټول د مواد مخدر دکانونه دي. د ارګون شټین چې ده په شټین کې برای راست مواد مخدر خرڅېږي. د پکتیکا ولایت د ارګون او ورڅیرمه ولسوالیو مشران او مدني فعالان همدارنګه زیاتوي چې د مخدراتو په پیر او پلور کې دولتي چارواکي هم لاس لري. په دولت او امنیتي ځواکونو کې ډیری کسان یې کاروبار کوي او یا هم نورو ته د دې زمینه برابروي چې د مخدره توکو کاروبار وکړي. یو سړی د جرم مخه نه نیسي، خو ناغېړي سوه معلومه خبره ده چې یا لاس کې لري یا د تر شا یو بل څه دي. دا که چیرې دولتي چارواکي لاس پکې ونه لري، هېڅ امکانات نه لري چې دوی خرڅ کړي. دوی ته د که قماندان ده که ولسوال ده که بل ده که بل ده، دوی ته په هفته کې د خپل سامیه ورکوي، دوی برای راست د خپل مواد مخدر خرڅوي. دیني عالم رحیم ګل وایي چې د پکتیکا ولایت په ډیری هغو ولسوالیو کې چې د دولت حاکمیت پرې کم دی، د نشه یي موادو کښت، کارونکي او پلورونکي نشته. خو د دولت تر ولکې په لاندې سیمو کې یې بیا کارونکي او قاچاقبر ډیر دي او په شمیر کې یې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. یاد مشر هم دولت امنیتي چارواکي او سرتیري تورنوي چې خپله دوی د مخدراتو قاچاق او کاروبار کوي چې باید مخنیوی یې وشي. کوم ولسوالۍ کې ښه فعاله وي لکه ارګون موږ چې ارګون کې ښه فعاله ولسوالۍ دي، مګر مخدره مواد په هغې کې وي. اوس په نکه کې نشته، په ګومل کې نشته، په برمل کې نشته. راشه په ارګون کې د هر دوکانو کې په جوته خرڅېږي، خو چارواکي لاس ته کړي، غټ غټ خلکو لاس ته کړي خرڅوي، هغه محتاط کسان یې وي، عسکر یې وي. خو د پکتیکا ولایت د امنیي قومندانۍ ویان شاه محمد آریان بیا وایي چې مخدرات ولایتي نه بلکې هیوادنۍ ستونزه ده چې باید د ټول هیواد په کچه د مخنیوي په لارو چارو کار وشي. آریان زیاته کړه چې حکومتي چارواکي د نشه یي موادو مخنیوي په برخه کې جدي هڅې کوي. تر اوسه یې ډیری کسان نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته یې سپارلي دي. هغه دغه تورونه رد کړل چې ګواکې خپله حکومتي چارواکي او سرتیري پرې روږدي دي او یا یې کاروبار کوي. دغه ادعا چې دوی وایي ګواکې دولتي کسان په دې کې شکیل دي کاملا ردوو. که چېرته په داسې مواردو کې په هره کچه کس وي، نه دا وایم چې دولتي کس وي، نه دا وایم که زورواکی وي، که بل کس وي، که بل کس وي، چې په هره کچه وي، موږ د دې لپاره د مراعات هغه نشته چې موږ وایو چې دا به معاف کېږي. موږ په دې باندې جدي اقدام کوو، د قانون منګول ته به یې که څه هم له دې وړاندې پکتیکا کې د مخدراتو کرکیله نه وه، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په اوسیدونکو سربیره د ګاونډیو ولایتونو تجارانو هم په خوشامند، واځخوا، ترو او وړممۍ ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او دولت تر واک لاندې سیمو کې په زیاته پیمانه چرس کرلی دي. د یادونې وړ دی چې له تېرو 3 کلونو راهیسې پکتیکا کې د نشه یي موادو په کارونکو او پلورونکو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له امله یې خلک سخت اندېښمن دي.